أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دی ویلې باندې کې اضافي شی لګېدلي کمرو کې وګرځي طالبانو بندې کوي ډېرو محترمو عزتمندو حاضرینو مسلمانانو ورونو د کمپیوټر سیستم وګورئ خو لګېدلی نه هم ډېره بجلي راکاږي نبی صلی الله علیه وسلم چې په جبل رومات باندې کم صحابه کېنولي وو 50 کسان نو دا خبره مخکې شوې وه چې دا ډېر اهم ځای و او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د دې شي د اهمیت پته وا چې دا څومره اهم ځای دی نو 50 کسان یې بګینول او عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه په دیو باندې مشر او کمانډر مقرر کو ولته بد دې کسانو مشرکه د دې دومره عجیبه کردار او د دې یونټ او د دې دستې چې خالد ابن الولید چې د مسلمان شوی نه دی او د خطرناک دستې د مشرکانو مشرو او د سره ملګرتیا ابو عامر فاسق کولا چې هغه مشهور په ابو عامر راهب باندې و د حنظله رضی الله عنه پلار دو سره ملګرتیا کولا د معاونو نو خالد ابن ولید چې و د مسلسل حمله وکړي د مسلمانانو د لخر چې کم غس طرفو چغې ته میسره ویلا نو بدی میسره باندې بار بار حمله وکړه خپل فوج به په ورورتاو خدا کم صحابه چې په جبل رومات باندې ناستو نو دی وو تلندې راخ کړي او د غشو گزارې به وکړي نو واپس به وتم بول نو مسلسل چې څومره حمله دی وکړي هغه ول دقه ځوانانو پس پاکړي او حمله ناکام شي په اخره کې بیا د وشوا چې الله رب العالمین مسلمانانو له فتح ورکړه ځکه چې میدان د هر طرف نه د مسلمانانو په کنټرول کې و کافرانو د هر طرف نه د حمله کوشش وکړو چې موږ د فوج د من ته وردننو شو نبی له صلوات و سلام ته نقصان ورسو غ شهید کو او ټول حمله ناکام وي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم دا ټول میدان په دومره حکیمانه انداز باندې بنلو
او غندل او چې یو طرف نم حمله نه کېدا نو الله رب العالمین فیصله د مسلمانانو په حق کې وکړو مسلمانانو له الله فتح ورکړه نو چې کله کافرانو میدان پرې خود او دای په منډه شو مسلمانانو دغه تعقب شروع کو ورپسې شو شاته حوصله غړې وړې شوې یو طرف ته منډه بل طرف ته منډه او علماء د تاریخ لیکلي دي وې د چې منډه شروع کړي تا به وی کې چرته د 3 ضرب مشرکان د 10 ضرب فوج سره مقابله کوي د چې منډه والی او په سونو مسلمانانو خو دیو داسې وزغلول داسې چې طرف ته خطا او چې کوم طرف ته لاړ شو بس په دې ځای کې د نبی صلی الله علیه وسلم دا صحابه ابو بکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه زبیر بن العوام مصعب بن عمر عبد الله بن جحش سعد بن معاذ او سعد بن عباده سعد بن الربيع انس بن نضر چې دا کوم لوی صحابه دیو داسې په بهادرۍ باندې جنگ وکړ چې خلک ځان ته حیران کړو مشرکان و ته حیران و چې یو کس د څومره خلکو مقابله کوله داسې په مضبوطو مټو باندې دا جنگ د مسلمانانو په طرف کې الله رب العالمین فیصله وکړه ځکه چې ډېر غټه قرباني ورکړه ډېر ناشنا جنگونه وکړه چې په تاریخ کې د داسې جنگ چرته نه وکړي بیا د غینه پس مشرکان داسې وزغلول چې د کم وخت نه هغه سعاب نومې غلام د لاس نه چې جنډه پرې وتله د مشرکانو حوصلې دومره خرابې شوې وي چې بیا دا چا جرأت نشو کولی چې جنډې واپس راغستې وي اما قصې په ځمکه په دوړو کې پرته وه چا ورله ګوتې نه شوې وروړی داسې حوصلې ګډې وډې شو د میدان نه وتښتېدل په دې ځای کې امام ابن اسحاق رحمه الله مختلف روایات نقل کړي دي هغه وایي چې ثم انزل الله نصره على المسلمين الله د مسلمانانو مدد وکړو وصدقهم وعده الله رب العالمین چې دیو سره د کم مدد وعده کړي او هغه مدد الله د دې وکړو نفحسوهم بالسيوف مسلمانانو دوی په خپل تور باندې ووال کافر به منډه واله او مسلمان به ورپسې و د شا طرف نه به تور ورکړو سورې به کوي ستاره او به ورځاو داسې منډه واله شاته نشو کتلې او داسې شکست یو خړو چې پای کړو څه شک نو عبد الله بن زبیر رضی الله عنه د خپل پلار نه روایت نقل کړی دی هغه وی والله لقد رأيتني انظر الى خدم ساق هند بنت عتبه و جماعي الله په ذات باندې قسمی چې ما په خپل سترګو باندې هند ولیدله چې د ابو سفیان خزو د مشرکانو د خزو مشریک ولا چې دغه د پندې ښکارا کړی او پاجیبونه ښکارېدل او منډه والی د میدان نو وتل او په تیخ تبانه و او د برای ابن عازب رضی الله عنه هغه حدیث امام بخاری نقل کړی دی چې هغه وایي چې فلقد لقیناهم هربوا مونږ چې کله دوی سره مخامخ شو نو دوی وتښتېدل د جنگ نه حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل وتر دې چې ما د مشرکانو خزي ولید چې د غره طرف ته منډه واله او ځان له د پناه ځای کتو او دا پنځیره پورته کړی او د ټولو د پنځیبونه ښکارېدل او منډه والی نو خزو منډه شروع کړو مسلمانان شاته ورپسې دي یعنی دا میدان الله د مسلمانانو په حق کې کو نو کافران روان دي او مسلمانان ورپسې دي او کافران په تیښته دي او مسلمانان خپل غنیمتونه هم راټولوي او چې کوم کافر مخې له ورځي نو هغه وژني نو بس دغه ته فتح وینو په دې ځای کې د مسلمانانو یو غلطي وشوه او د هغه مسلمانان کوم چې نبی صلی الله علیه وسلم په دغه وړو کې غر باندې کینولي او کوم پهاړي چې هغه ته وروستو جبل رومات ویل شو او جبل رومات په دې وجه وایي چې رومات جمع د رامیون ده او رامی ویل کېږي وشتون کی تا تیر انداز تا او دې تم جبل رومات ځکه وایي د وشتون کو غر چې په دې باندې نبی صلی الله علیه وسلم دغه صحابه کینولي کوم چې تیر انداز صحابه دی صحابه چې کله د منظر ولید چې کافران خو په منډه دي او مسلمانان ورپسې دي او تعاقب شروع دي غنیمتونه راټولېږي
نو په دې ځای کې دیو د نبی صلی الله علیه وسلم د خبر لحاظ ونکو چې نبی له صلوات و سلام متبسمرا سخت الفاظو کې ویلو چې ګورې تاسو وخت نه راکوځيږي. اکثریت د دې صحابو د 50 کسانو علماء د سیرت لیکلي دي چې اکثریت د دې وداسي وو یعنی 40 کسان 40 تو کسانو دا وی چې موږ خو دې میدان ته کوزيږو او د هغه غلطۍ په نتیجه کې دومره لوی نقصان مسلمانانو ته ورسېد چې نږدې و چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې جنگ کې شهید شو او یا کس مسلمانان په شهیدان شو بشمار په زخمیان شو. نبی صلی الله علیه وسلم په مبارک بدن باندې ناشنا زخمونه ولګید او کافرانو په ډېر خطرناک حمله وکړي. دا ولی دا ځکه چې د پیغمبر علیه السلام د حکم مخالفت پکې شو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د څنګه ویلی وي او دی اقصی با خبره باندې عمل کړي وي نو دا کار بنوي شوی. خدا د الله د طرف نه مقرره و د الله د طرف نه مقرره و چې دا شی وکیږي. نبی صلی الله علیه وسلم خوب لیدل او کنه چې ما د خپل توره می ولیدل په خوب کې چې هغه صحیح سماته شوی و نو ما ته اندازه ولګی دا چې زما د اهل بیتونو هم بګي څوک شهید کیږي او زما د ملګرونو هم بګي شهیدان کیږي زخمیان به بګي کیږي او خوب می ولید چې په یو مضبوط ازغره کې ملاس وردنه نکړه او دغه مضبوط ازغره چې ونه هغه مدینه وا واپس به مدینه ته شو. او دا خو د مخکنه نبی صلی الله علیه وسلم ته الله دا خبر ور کړو چې ګورې دې جنگ کې بابا تاسو باندې دا قسم حالات راځي. نو عبد الله بن جبیر رضی الله عنه د خپل ملګرو ته وی چې کله دیو د مسلمانانو ولیدل چې دا خو لګي دي کافرانو تعاقب کوي او غنیمتونو باندې نظر پرې وته نو یو بل ته आवाजونه شروع کړو چې الغنیمه الغنیمه الکل غنیمت راټولول غواړي. ظهر اصحابکم بماذا تنتظرون تاسو ملګرو له الله فتح ورکړو تاسو د څه انتظار کوئ کوشش د غنیمتونو سره راټول. د دیو چې کوم قائد او لیډر او عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه هغه ته ډیر خبره وکړي ول تاسو د پیغمبر علیه السلام سره ویلو خبره ته یاد ده انسیتم ما قال لكم رسول الله پیغمبر علیه السلام چې تاسو ته سویل وغه د نیر شو چې تاسو اوس کوزیږئ او تاسو پرې دی تاسو ته ما اقوال ویلو چې نبی علیه السلام د څومره سخت تاکید کړو چې تاسو به ګور نه را کوزیږئ چې تر څو د پس ما سره نه را لګل تاسو به نه راځي. خو دې صحابه یو غوي تعویل وکړ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خبره کې تعویل وکړ اگر چې دا تعویل خطا و په دې اجتهاد کې دی خطا شوی او تعویل دا وکړ چې نه د پیغمبر علیه السلام مطلب دا و هغه چې دومره تاکید کوونو په دې وجه کوو چې تاسو راکوز نشئ نشي جنگ یې وګټو هغه د موږ ته ګورو کافران منډه وي او مسلمانان ورپسې دی او د غنیمتونو راټولې نو بس جنگ خو موږ وګټو نو سره دلته کینو چې اسه ناشتي تماشا کو راځي چې په دې غنیمتونو راټولول کې وسره هي سوال. نو دي مسلمانانو دوه غلطۍ نه ته وشو. یو غلطي خدا وا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خبرې تعویل وکړو دا تعویل نو پکار د نس په مقابله کې به تعویل نه کې الته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صریح او ظاهر او خپل مجدار خبره موجوده چې پاکه اړو سب پټواله نو خصفا واضحه خبره او چې مرا کوزیږي په یو حالت کې بمنه کوزیږي تر سوچ پر ما سړی نه درلېګلې نو په دې خبره کې غي تعویل وکړو نو یو غلطي خو دې دا وشو. دویمه خبره دا ده چې د خپل امیر د حکم مخالفت وکړ. عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه ته المکوزیږي او دې د خپل امیر ونه منل ایست میدان ته کوشو. ولیو بلته وی چې والله لنأتین الناس فلنصيبن من الغنیمه زمونږ د په الله قسمی چې منګم ورزو د دې خلکو سره د غنیمت پر ټولولو کې منګم شریکیږو چې منګم ځان نه څه راټول کو کنه. نو سلوخ کسان تیر راکوشو او عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه سره د نه ملګرو یعنی لس کسان پاتې شو په دې ځای باندې ول مونږ د پیغمبر علیه السلام خبره منو ول مونږ نشو کوزیدل
که ټوټي شو په دې ځای کې خو موږ د ځای نه پرېږدو ځکه د الله پیغمبر ویلو چې نه به راکوزېږي نو موږ څه کار دی چې کوزېږو نو دوی په دقه ځای باندې پاتې شو نو چې دوی څنګه راکوشو نو مسلمانانو شا خو بس خالی پاتې شول شای بربنډه شو ځکه دا داسې ځای و چې دې نه ټول میدان کنټرولولی شو مسلمانانو او چې دوی راکوشو نو بس شا د مسلمانانو غیر محفوظ پاتې شو نو په دې ځای کې خالد ابن الولید د چونکې جنگي سړی و د په هر څه باندې پوهېده خالد رضی الله عنه چې کله مسلمان شو نو د بیا وروسته دا قصه مسلمانانو ته کړې ده چې ما ډېرې حملې وکړې خو ما ته چې ټول نه لوی تکلیف را رسولی نو عبدالله بن جبیر او دغه ملګرو را رسولی ځکه چې موږ نشوه کولی حمله د هغې د لاس هم نشوه کولی او ما ته پته وه چې دا جنگ به څنګه بدلېږي دا دقه یو ځینه بدلېده بس د بل ځینه نشو بدلېدلی نو هغه وایي زه د میدان نه ووتم دیو ته مې دا دغه ورکړو چې زه لاړم د میدان نه نو بیا داسې چېرته یو باغ دی یو بڼ غونده دی د کجورو باغ دی په دې باغ کې ویل زه د خپلو کسانو سره خوړګۍ ده په خوړګۍ کې پټ شوم ویل ما د خپله دسته دلته ودروله ویل ما ورته ووایي چې تاسو صبر وکړئ زه لږ خیال کومه که چېرته څه چانس د دوباره حملې میلاو شي نو وایي ما یو ځل راښکاره شوم چې ومې کته نو دا صحابه چې دا هم دقسې په دغه جبل رومات باندې ناست یو کس هم نه و راکو شوی ویل واپس پټ شوم او دا خلک د میدان نه وځي او مسلمانان ورپسې دي ویل بیا مې لږ صبر وکړو ویل څه لږ وخت پس بیا راښکاره شوم چې ومې کتل ویل بیا هم ناست ویل په درېیم ځل ملګرو ته ووایي چې دا ځل ښکاره کېږم څه چانس و نو حمله به وکړو که نه ایسته به موږ هم ځو ویل چې په درېیم ځل راښکاره شوم نو ویل صرف لږ کسان پاتې شوي او نور راکو شوي ویل ما ورته ویل چې اوس به کار وشي نو دې شا په شا باندې یو خوړګۍ ده په خوړګۍ باندې راتاو شوی دی او د دې جبل رومات نه یعنی دې صحابه خو د میدان طرف ته مخه ده که نه او د به د شا د طرف نه حمله په دې ډېرې باندې راوخوت او حمله پې وکړه د خپلو فوجیانو خپلو کسانو سره نو د صحابه خو ایسته مخ و عبدالله بن جبیر رضی الله عنه ډېره سخته مقابله وکړه د خپلو ملګرو سره خو چېرته لس کسه او چېرته بلاشه فوج څومره مقابله هغې غریبانانو به کړې وې نو خو مضبوطه مقابله وکړه خو هغه مقابلې په نتیجه کې عبدالله بن جبیر رضی الله عنه سره د خپلو ملګرو شهید شو ټول شهیدان شو نو چې هغوی شهیدان شو نو د مسلمانانو خړو دې طرف ته توجه نشته ده چې ګنې دې طرف نه حمله کېږي ځکه چې مسلمانان خو ټول د کافرانو په تعقب کې او د کافرانو طرف ته مخه وه هغوی منډې او مسلمانان ورپسې چا غنیمتونه راټولول چا زخمیان را دې خوا کول او د شا د طرف نه په یو دم حمله وشوه نو چې یو دم په حمله وشوه چې دې څنګه میدان ته راکوشو که نه نو چې کومو کسانو منډې والې ابو سفیان او د هغوی ته هم پسې اواز و چغې ورته ووالې نو هغوی چې شاته وکتل نو اندازه ورته وشوه چې قصه بدله ده نو هغوی هم راتاو شو نو د یو طرف نه خالد ابن ولید دی او دغه ملګري دی او د بل طرف نه ابو سفیان په خپل فوج را دغه کړ مسلمانان بالکل لکه د دوو پلونو په منځ کې چې ګیر شي دقسې راګیر شو د دواړه طرفونو نه یعنی دا داسې حمله وه چې اړو توقع یې نه وه چې مسلمانانو به دې طرف نه حمله وشي که چېرته مسلمانانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره منلې وي دا کار به نه کېدی نو ځکه الله مسلمانانو ته سخت عتاب نازل کړ چې ګوره تاسو غلطي وکړه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حکم خلاف هم وکړو نو چې کله شکست راغی نو بیا بعضې خلکو دا خبرې کولې چې الله خو زموږ سره د فتح وعده کړی و دا فتح او شکست راغی دومره مسلمانان شهیدان شو پیغمبر علیه السلام ته څومره تکلیف میلاو شو حال دا دی چې زموږ سره خو الله د فتح وعده کړی وه نو الله د آیتونه نازل کړه چې ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه ولقد صدقكم الله وعده او بشکا رښتیا کړی و الله تعالی ستاسو سره وعده خپل الله خپل وعده سر تر رسولې و اذ تحسونهم باذنه کله چې تاسو وجل دا کافران باذنه د الله په حکم سره او د الله په توفیق سره کافرانو منډه او تاسو ورپسې ولی وجلم نو حتا اذا فشلتم وتنازعتم في الامر حتا تر دې پوره اذا فشلتم کله چې تاسو سستی وکړه د فشل علامه قاسمی معنا کړی دا وې د فشل معنا دا ده چې ضعفتم وتراخيتم بالميل الى الغنیمه تاسو کمزوري ښکارا کړه
وتراخیتم او تاسو رستو شوي بالمیل الى الغنیمه په سبب د میلان تاسو غنیمت ته یعنی الله واستاسو بزړونو کې دنیا مینه پیدا شو د غنیمت مینه او محبت تاسو دې تمایل کړی چې د پیغمبر حکم هم پرې خود حتی اذا فشلتم تر دې چې تاسو کمزوري ښکارا کړه تاسو د سستۍ مظاهره وکړه وتنازعتم بالامر او تاسو اختلاف وکړو په کار د حکم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې پیغمبر علیه السلام حکم کړو چې مرا کوزيږي او تاسو دغه په حکم کې اختلاف وکړو دا غو ظاهر نشو په کار دا چې تاسو ورو اختلاف نه کولای ټول یو شان خبره منلې وي او عصیتم تاسو د پیغمبر د حکم خلاف وکړو من بعد ما اراکم پس دا غینه چې او خود الله تعالی تاسو ته ما اغسو تحبون چې تاسو سره مینا کوله فتح د تو خودله چې تاسو ارمانو چې الله موږ له فتح راکړي غنیمتونه د تو خودل چې تاسو سره مینا وا او منکم من یرید الدنیا باز تاسو نه هغه چې هغه دنیا غختله د غنیمت په لالچ کې هغه دغه نه راکوشو د جبل رومات نه راکوشو او ومنکم من یرید الاخره او ما چې پتا کې تاسو کې هغه خلکو چې دغه صرف آخرت اسره و بس عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه د غلس نه ملګری هغه بس ول چې الله پیغمبر پر سر راځي کې مونږ هغه کو چې الله پر سر راځي کې مونږ هغه کو بس مونږ په غنیمت باندې سکو نو هغه ته شهادت ملاو شو الله ول اخرت ورکو د اخرت ګټه وکړه او تاسو غنیمتونه اثر کړه د دنیا محبت هم پزړه کې راغې نو تاسو الله د پیغمبر د حکم مخالفت ګوري دا خبر یاد وسات د دنیا محبت څه ګناه نه ده څه غلط کار خو نه دی چې صحابه ته الله بدیجه کې فرمایي چې منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخره پتا چې باندې د خلکو چې غي دنیا غختله د دنیا نو مراد د غنیمتونه دي نو غنیمت حلال مال له پاک مال له د مور د پيونم ډیر پاک مال له چې د کافر نه کم مال په جنگ کې والي د ډیر مبارک مال لګنه نو صحابه کرامو ته الله وی تاسو دنیا سره مینه وا نو دنیا سره مینه څه ګناه کار نه غوړي څوک د دنیا سره دا خو تبعی مینه دار چې دنیا سره مینه او بیا علماء لیکلي دي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی حدیث کې راغلی نبی له سلام وی الدنيا حلوه خضره د دنیا ډیره خوږه ده او ډیره تکش نه ده وره د دې سره تبعید هر چا مینه دي دنیا سره یو صحابي د سحر وروته نور صحابو ته تاسو کوله لکه څنګه هغه ولډر سي پیچیده غونډه جواب ورک او هغه پیچیده جواب داو والخيمه اصبحت احب الفتن واكره الحق واصلي بلا وضوء ولي في الارض ما ليس لله في السماء والنور خو خيمه احب الفتن والفتنو سره مډر زیاته مینه پیدا شوه ده او اکره الحق او حق مډر بدیش واصلي بلا وضوء نو بيودس منز کوما اولی فی الارض ما ليس لله بالسماء زما سه په دنیا کې هغه سدي چې هغه د الله سره اسمان کې نشته نو دا په ظاهر کې ډېر خطرناک خبرې دي وره چې په ظاهر مطلب یې والی ډېر خطرناک خبرې صحابه د سره برګ شو الله څه چل باندې شو ولګډه وړې وي پیغمبر علیه السلام خبرې واوري دی ولنه ټیک وای ولدا صحیح خبره کوي ولدا چې وای چې اصبحت احب الفتن زما د فتنو سره مینه ده نو ولدا مال او اولاد ته الله په قران کې فتنه ویلې ده چې انما اموالکم واولادکم فتنه استاد مالونه او استاد اولاد دا خو فتنه ده د فتنې مطلب دا دی چې د ازمیخ د امتحان الله پتا کوي چې ته د مال کې سکے په دې مال باندې ته سکے او تعالی چې الله کوم اولاد درکړی دی نو دا یو ازمیخ د امتحان دی پتا باندې چې الله درکړي فتنې نه مراد دغه امتحان دی ول دې چې وای چې احب الفتن د فتنو سره مینه ده نو ول د مال سره تبعی مینه ده بندا او د اولاد سره مینه ده حال دا چې دوه ته الله فتنه ویل ده ان لله و انا الیه واکره الحق او الحق می بدیش حق می بدیشي نو الحق څه شی دی مرګ حق دی او مرګ د چام نه دی خوخه نو چې څنګه د نور خلکو نه دی خوخه ول دم نه دی خوخه که انسان بوډام شي کنه یو سړی وته وی چې لکه سبب امري نو هغه ګوري دا په دې بوډا توپ کې بزان باندې مرګ نه پیرزو شي زه ته مړ شمه دی به هم وی چې الله مل یوسل کله عمر نور راکی او دریم خبره دا کړی و چې وصلی بلا وضوء بغیر د اودس نمونځ کوما بغیر د اودس نمونځ کوما
نو ویل دلته صلات نه مراد په نبی له صلوات و سلام باندې درود ویل دي او بغیر د اودس نه درود په پیغمبر له صلوات و سلام باندې ویل شي او ول څلورمه خبره ادا کړې ده چې ولی فی الارض ما لیس لله فی السما زما څه پزمکه کې هغه سدي چې هغه د الله څخه په اسمان کې نشته نو زمونږ په زمکه باندې زمونږ بچی دي زمونږ خزي د الله نه خزشته او نه بچیشته نو د دنیا سره د مینه او محبت دا فطری سیز دی ګوره صحابه کرامو ته الله دا وایي چې منکم ما یرید الدنیا پتا سي کې بازو دنیا غوښتله نو دنیا سره د مینه فطری خبره ده څه بد خبره نه ده خو بیا یو بل خبره ده ګوره او هغه بل خبره ده چې علماء لیکلي دي وي دنیا د مینه او محبت په دوه قسمه باندې دي یو دا ده چې ابتداءً د یو کس د دنیا سره مینه ابتداءً د دنیا سره مینه ده هغه څنګه هغه ابتداءً مینه ده چې سړی جنگ لزی جهاد لا خو د ابتداء نه دا نیت ده چې بس د غنیمت لپاره زم نو دا هغه مینه ده چې دا دوی چې حب الدنیا راس كل خطيئه دا د هرې ګناه جرړه ده بیا ته خو دنیا د پاره لاړې مثال هغه حدیث دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه چا چې دې د پاره هجرت وکړو چې زه دنیا حاصله کم یا پلانې چې خزه د غي سره بنیکا وکم نو بس دنیا به ته ملاوي شي خزه به ته ملاوي شي خدای الله رضا ته نه ملاوي ګوره په نیت پورې خبره ده نو کو ابتداء نستا نیت دنیا وا نو دا خبره بیا خطرناک ده وګو د ابتداء نستا نیت د الله رضا ده چې زه جهاد لازم دی د لپاره چې الله را ناراضي شي د الله د فریضه او حکم را ژوندې کم او مال الله شهادت را کی الله می په غازیانو کې شمار کی نو کو پاوله کې د نیت سم دی او په دې منځ کې به دنیا رااله لکه انسان جهاد لړ شي غنیمت او تبکې ملاو شي د دنیا ده نو کو په دې جهاد کې انسان لګي دی ځان ډیر غنیمت را ټولې نو په دې باندې ګوره دې د عارضی مینه وای په دې باندې څو ګناګاریږي بیا نه نو د صحابه د مینه چې ونه ګوري دا عارضی مینه وخه د ابتدایي مینه نه و چې وخت نه پزړه کې دنیا مینه و غني غنیمت د پاره راغلی نه په اوله کې چې صحابه کرام په صحابه باندې ګوري دا شکم نشي کولای چې غني صحابي پزړه کې په دنیا مینه او غنیمت د پاره راغلی صحابه ټول فدایانو هغه د قربانۍ د پاره راغلی هغه د خپل سرونو د قربانولو لپاره راغلي چې د پیغمبر باندې من خپل مال او جان قربان خدا په دې منځ کې چې غنیمت راشي او ته لګي ځان له ډېر غنیمت راټولې دي تعارضی مینه وي په دې سو ګناګاریږي نه ګوره نبی صلی الله علیه وسلم په جنگ کې اعلان وکړ ولمن قتل قتیلا فله سلبه چا چې څوک مړ کو او د دې سوا غسل بزداد د دي چا چې څوک مړ کو سیتی واغستو د دې دي اوس یو کافر روان دی او ته په دینیت حمله وکړي چې د ارس والما د اس والم د تورې والم د ډالې والم د اصلاحات والم اوس ته بسوي چې دنیا د پاره مړ کو نه دې تعارضی بنه وای نو بدی باندې څو ګناګاریږي نه صحابه کرام را کوشو او ګور دا خبره یادو ساتي علماء لیکلي دي وای په دغه وخت کې د غنیمت د تقسیم آیتونه لا نازل شوي نو چې تاسو غنیمت په کومه طریقه باندې تقسیمول نو دې صحابه دا خیال وو چې دا کم صحابه غنیمتونه راټولې نو چې دوی راټول کې کېدې چې موږ لږ کیسې سره نه کی موږ د بګې سم ملاو نشي نو راځه ازم جنگ غټلې د مسلمانانو نو چې موږ هم ځان له غنیمت راټول نو په دې باندې وت الله عتاب ورکو چې منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخره پتا سي کې مازي هغه خلقو یرید الدنیا چغي دنیا غختله او منکم من یرید الاخره او پتا سي کې بعضي هغه ځوانانو چې هغه آخرت غوښته د آخرت سره مینه وا او ثم صرفکم عنهم ليبتليكم بي الله تاسو دیونه واړه ولې دي کافرانو نه ليبتليكم د دې لپاره چې الله امتحان او ازمیخ پتا سي باندې وکي ولقد عفا عنكم وګوره په اخر کې دا خبره کړې ده چې ولقد عفا عنكم الله تاسو معاف کړي الله معاف کړي سره د دې چې غلطي مو کړه د پیغمبر د حکم خلاف مو کو هو لقد عفا عنكم د دې غلطي په وجود هم الله تاسو معاف کړي چې الله ته ما په اعلان وکړ به سره چا څه کار دی هغه د الله ډېر عجیب بندگانو یو طرف ته خدای دا غلطي او لغزش وسو خو بل طرف ته څومره غټي قرباني نه ورکړي خپل ځانونه قربان کړو خپل وینې توې کړې خپل سرونه قربان کړو هر څه د الله د پیغمبر نه لوګي کړو او قرباني ته بل طرف ته وګورکل نو څنګه ته الله په اخره کې اعلان کړی دی چې ولقد عفا عنكم
الله تاسو ته معافي کړی دا والله ذو فضل علی المؤمنین او الله خوند فضل دی په مؤمنانو باندې او بیا ته الله رب العالمین فرمایلی دی چې اذ تسعدون ولا تلوون على احد کله چې تاسو د مدینه طرف تر خلق تقسیم شو ګوره دوه قسمه خلق اسعد یسعد اسعاد ولکیږي په اوارز مکه باندې منډه والو تا او یو دې سعاده یسعدو د مجرد چې کوم باب دی نو هغه سعود ولکیږي په اوچت ځبانه خطو تا نو باندې د صحابه چې هغه د غرونو طرف ته لاړو وتل میدان د احد د غر طرف ته نوونو طرف ته منډه کړو غر ته وختل د میدان نو وتل او بعض هغه صحابه چې هغه د مدینه طرف ته منډه شو مدینه ته نه وتل په دې اوار باندې لاړ میدان نو وتل او نبی صلی الله علیه وسلم په میدان کې پاتې ش پشمار د یو څو صحابه سره نو الله غي ته اشاره کړی دا چې اذ تسعدون کله چې تاسو مدینه طرف ته روان وئ او ولا تلوون على احد او ورو چاتم قتلم نه اړو شاتم قتلم نه چې غنی شات زمونږ نه څوک پاتې شو نبی صلی الله علیه وسلم د په میدان کې پاتې دی او تاسو ته لاړی نو اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم او پیغمبر علیہ السلام تاسو ته اوازونه کول فی اخراکم تاسو نه رستو او یا فی اخراکم نو مراد تاسو نه ورستو چې کوم ډله پاتې او باغی کې نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته اوازونه کول چې الی عباد الله الی عباد الله اې د الله بندگانو چرته رواني وي دی خو راشه اې د الله بندگانو کم طرف ته رواني وي دی خو راشه او تاسو ډو شاته نه قتل نو فاثابکم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم نو الله تاسو ته ورسو غم بغم د پاسه د بلغم ولی لكي لا تحزنوا على ما فاتكم د دې لپاره چې تاسو خفنه شي په هغه څه پسې چې تاسو نه فوت شو نو غم څو غم دا عجیب غم چې نبی صلی الله علیه وسلم یو کس دی ورستو به د واقعا راشي په درس کې عبد الله ابن قمیعه دا ډېر بدبخت او لوی کافر و د نبی صلی الله علیه وسلم باندې حمله وکړه او د هغه حمله په نتیجه کې مصعب ابن عمر رضی الله عنه شهید شو نو مصعب ابن عمر چې شهید شو یو لاس کټ شو هغه جنډه په بل لاس کې ونی ولا بل لاس کټ شو هغه د جنډه په سنگلو کې ونی ولا بل گزار په وشو شهید شرا پرې وت جنډه علی رضی الله عنه په لاس کې واغسته هغه جنډه زمګه ته نه پرې خو نو د دې ظالم داخل راغی چې ما پیغمبر علیہ السلام شهید کو نو لاړ ابو سفیان ته ما پیغمبر علیہ السلام وتیات کوه ما وجو نو دا خبر شیطانم خبر شو نو شیطان به کې आवाज وکړي چې الا ان محمدن قد قتل محمد علیه الصلاۃ والسلام هغه وجلش نو د ډیرو صحابو په وګونو باندې دا आवाज هم ولګید نو ډیر صحابه چې دا غم واورید کنه نو خپل زړه غمونه ته غونډیر شو یو عجیب کیفیت په مسلمانانو باندې راغې نو الله وی فاثابکم غما بغم الله تاسو ته درورسه او غم د پاسه د بل غم یعنی د پیغمبر علیہ السلام د داسې غم او جستاسه نه زړه غمونه غونډیر کړو او چې به کله پته ولګي د پیغمبر علیہ السلام خو شهید شوی نه دی نو به د مسلمانانو دا خوشحالي دومره سیوا شو چې غزړه غمونه دی بالکل ير شو د زخمونو نه ویني څه سیدلې خو د خپل زخم نه نو خبر د خوشحالي د لاس او به چې کله د احد میدان نو واپس کیږي نو هغه صحابي خبره ده ول الله پیغمبره چې ته ژوندې کنه هر غم به برداشت کوم خو ستا غم نه شو برداشت کولای بس نو دی غم ته ټول غمونه استیار کړو نو الله د ټول حالات را نقل کړی دی په قران مجید کې د احد د واقعي نو صحابه کرام چې کله را کوشو د میدان ته نو خالد ابن الولید په شا طرف نه حمله وکړه ابو سفیان په دغه طرف نه راغی او یو خطرناک جنگ شروع شو دغه جنگ په نتیجه کې صحابه کرام تر شو یو عجیب غونډه کیفیت او عجیب حالت جوړ شو داغې نه پس بیا نبی صلی الله علیه وسلم په دې میدان کې چې کومه بهادری مظاهره کړې د انسان وته حیران شي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې موقع باندې پشمار نه کسان مسلمانان د نبی رسول الله سره پاتې شو چې بدی کې وو کسان انصارو
او 2 کسان د قریشو نه مهاجرین صحابه نبی علیہ السلام په میدان کې ودرېد او د مسلمانانو د تیښتې ته هم قتل او د کافرانو د جنگ ته هم قتل او د ځان دفاع هم کوله ملګروم دفاع کول او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دفاع کول په دې کې د نبی علیہ السلام څخه 2 لارې وي یو لار خدا وا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپلم د میدان نه وتلې او ځان سره ملګریم بوتلې او پروغ باندې سره میدان نه تلې او میدان یې تفریخه یو لار خدا وا او دویم دا و چې ایو خاطر بنفسه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل ځان قربان کړي نو بس نبی علیہ السلام اول لار نه اختیار ولا ځکه هټر بهادر سړیو د پیغمبر د شان صدا مناسب نه نجدي دشمن ته میدان پری دی اگر کوي واجب میدان کې ولاړ او به د نبی صلی الله علیه وسلم په شان پیغمبر نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دویم لار اختیار کړه په میدان کې ودرېد او صحابه کرامو ته आवाज وکړو نو دغه 9 کسان صحابه د نبی علیہ السلام نه غیر چا پیرتاو او د الله د پیغمبر دفاع کوله په دې کې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په اوچت आवाज باندې आवाज وکړ خپل ملګرو ته چې الی عباد الله اې د الله بندگانو زما طرف تراشي ګوره په مشرکانو کې د هر مشرک دا ارمانو چې پیغمبر علیه السلام زو وجه موزي شهید کم ځکه دا د هر مشرک ارمانو په دې مشرکانو کې یو خاص دسته ده د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ورور دی هغه د دسته مشر دی هغه صرف د دې لپاره د جنگ لراغلیو چې زمونږ ټارګټ به صرف پیغمبر علیه السلام نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام یعنی په داسې ځای کې خلک आवाज نه کوي چې دومره ګرم جنگي نو څوک ځان نه ښکارا کوي چې لکه زدايما پیغمبر علیه السلام چې د صحابو ته دومره پوښتنه आवाज باندې आवाज کوو نو دا غي خو یو مطلب دا چې اول د आवाज مشرکانو ته ورسېدو بیا ورسته مسلمانانو ته ورسېدل کنه دا یو قسم له مشرکانو ته ځان په ګوته کولو جدي ځکه په دې کې د نبی صلی الله علیه وسلم د بهادرۍ اندازه ولګوا چې ځان پټ کړي نه دی په دې میدان کې ودرېد او आवाज یې وکول الی عباد الله الی عباد الله د الله بندگانو زما خپل راشي چرته روانه وي زما خپل راشي نو مشرکانو چې څنګه د आवाज واورید نو وی پیژند چې پیغمبر علیه السلام خو په دې ځای کې دی ډایرکټ په سره وګرځیدل او د نبی صلی الله علیه وسلم طرف ته خپل حمله متوجه کړ او په دې ځای کې د مشرکانو د پاره واجبه موقع وکنه دغه موقع نه غي پیدا واغستا بیا د دینه پس په مسلمانانو باندې داسې عجیب حالت راغی چې یو ډله داسې و چې هغه د غرونو طرف ته وختله بل ډله د مدینه طرف ته روانه شو او بل ډله داسې و چې د غیب په زړه کې صرف دا غم چې پیغمبر علیه السلام پر شهید نکي په دې ټول میدان کې نبی علیہ السلام کته چې د الله پیغمبر په کم ځای کې اسنه چې هغه د تکلیف ورسیږي زخمی شي او زخم متورسیږي اسنه چې څوک رانه شهید کی عائشہ صدیقہ رضی الله عنها وی لما کان یوم احد کله چې د احد د جنگ ورځ نو الله مشرکانو له شکست ورکو نو فصاح ابلیس ابا आवाज وکړ یو ډله د مسلمانانو د سیوا چې هغه د مشرکانو سره په جړب کې ولګیاو جنگ یو سره کو په میدان کې څخه د پیغمبر علیه السلام نه توصیه دغه دفاع کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د احد د غر طرف ته شو نو په دې کې د نه صحابو د پیغمبر علیه السلام دفاع کوله او سې د مشرکانو په دې منځ کې ګیر شو دیو جنگ کو نو ابلیس ظالم په دې کې مسلمانانو ته आवाज وکړ ولیا عباد الله اخراکم اې د الله بندگانو ول شاته د باندې حمله کیږي ول خپل دفاع وکړي نو چې هغه څنګه مخ را وګرځاو نو شاته مسلمانانو کې توري خاخه کړ یعنی یو بل په جنگ باندې ور وستل په دې ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي د حذیفه رضی الله عنه هغه ما خپل پلار یمان ولید یمان رضی الله عنه هغه می ولید چې هغه د مسلمانانو د تور په منځ کې راغی ولما وته چغې کړي اوازونه می وته وکړو چې یا عباد الله ابي اې د الله بندگانو زما پلارم شهید کو دا خو زما پلار دی مسلمانانو زما आवाज وانه ورید ځکه په جنگ کې هر خلک مصروف وو زما پلار غریب په خطا کې دی خلکو است شهید کو
مسلمانانو پر اوګرځي دومره د خلق ورخطا شوی وو چې یمان رضی الله عنه د مسلمانانو په غلطۍ کې شهید شو. دا د ابلیس د غوي چغې او د आवाज د وجه. بیا وروسته زمانہ کې جنگ کله وشنو حذیفه رضی الله عنه د خپل پلار وینه صحابو ته معاف کړ چې تاسو په غلطۍ کې شهید کړو قصدن خو نو معاف کا. او بیا امام عروه وی والله ما زالت في حذيفه بقيه خير حتى لحق بالله. وی د پلار هغه خیر نو هغه الله به د حذیفه کې مچولې او په دغه ډېر لوی کمالات او عجیب سړی او ډېر لوی خیر او الله به د کې چولې مسلمانان یې معاف کړه او ډېر لوی صبر د صبر مظاهره په دغه موقع باندې وکړه. نو دا ډله جوا د شیطان د आवाज د وجه نه په دیو کې ډېر عجیب غونډه کیفیت تاریخ په مسلمانانو باندې چې یو بل باندې توري وچلول دومره ورخطا شوی مسلمانان. او په دې ځای کې ابلیس आवाज وکړ چې الا ان محمدن قد قتل. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وجل شهید کړی شو. نو چې کله دا आवाज مسلمانانو واورید یو طرف ته خپل منځ یو بل شهیدان کړ او بل طرف ته بګی دا आवाज هم وشو د هر طرف نه راګیر دی او دا आवाज هم بګی وشو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شهید شو. چې تاسو اندازه ولګوي چې په دې وخت کې به د غیر نفسیات څو د غریبانان حوصله به څومره ګډه وړي شي. ځکه چې د کمی هستۍ د پار را وتلی ځانونه قربانول او هغه شهید شونه بس بیا پاتې شو. چې کله دا आवाज وشو کنه نو په دې موقع باندې انس ابن نضر رضی الله عنه د چې د کمی بهادرۍ مظاهره کړې ده د نبی صلی الله علیه وسلم د شهادت خبر چې باج مسلمانان واورید کنه ایشته توري وغورځول ځن خو بالکل ودرېدل بس توري ایشته وغورځول ول چې پیغمبر علیه السلام شهید شونه بیا موږ سکو بیا موږ په جنگ سکو دومره حوصله ګډې وړې شو. بعضې پکې داسې خلک وو چې هغوی دا سوچونه شروع کړل چې عبد الله ابن ابی خو د میدان نه وتی و نو موږ اوس لاره ګورو چې د هغه خواته ځان ورسوو چې بیا د ابو سفیان نه زموږ دپاره معافي وغواړي او خلاص هم کړي ځکه چې جنګ خو ده وګاټه چې پیغمبر علیه السلام شهید شو نو زموږ به بیا څوک مرسته او مدد کوي. او بعضې خلک پکې د انس ابن نضر رضی الله عنه په شان خلک وو. انس ابن نضر چې و دا د انس رضی الله عنه تر او دا ډېر بهادر سړی و دی د بدر د جنگ نه پاتې شوی او ډېر ارمان به کوو ویل هاي هاي چې د بدر په دې جنگ کې زه ویل ډېر عجیبه مقرانه مې شوې ده خو قسم به کوو ویل زما د الله په ذات قسمي که الله مال د کافرانو سره د جنگ مقرره کړ کنه نو الله به ما وویني چې زه څه کوم. داسې قسم به کوو ډېر عجیب قسم دی. ګورئ که الله بیا مال د مشرکانو سره د جنگ مقرره کړه نو الله به ما وویني چې دا بنده د الله دپاره څه کوي. نو دا خو عجیبه موقع وه. نو په دې جنگ کې داسې چل وشو چې دا کسان چې دا انس ابن نضر رضی الله عنه باندې ورتیر شو او تورې غورځولې وي ځکه چې ډېر هیبت پرې راغلی و چې پیغمبر علیه السلام شهید شو ډېر هیبت دې ته تورې غورځېدلې وي. نو ده ورته وویل ماذا تنتظرون تاسې د څه شي انتظار کوئ دا تورې مولې ایښې دي. نو هغې ورته وویل چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام شهید شو. نو ویل چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام شهید شو نو فما تصنعون بالحیات بعده ویل چې هغه د دنیا نه لاړ نو تاسې په ژوند څه کوئ بیا د هغه نه پس به هم تاسې په دنیا کې ژوند خوند درکوي چې پیغمبر علیه السلام شهید شوی او تاسې تورې غورځولې دي. ویل ما تصنعون بالحیات بعده بیا د پیغمبر علیه السلام نه پس په ژوند باندې څه کوئ. او ویل قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله ویل پاسې تورې راوالی او په هغه دین باندې ځان قربان کوي په کوم دین چې د الله پیغمبر ځان قربان کو. ویل تاسې څه کوئ چې ولاړې او بیا وی دعا وکړه چې اللهم انی اعتذر الیک مما صنع هؤلاء. الله دې خلکو چې دا کومه بزدلي وکړه کنه او دا تورې غورځولې دي او څوک یو طرف ته تختی او څوک بل طرف ته الله ویل زه عذر زه معذرت غواړم الله د دیو د طرف نه الله زه معذرت غواړم. او ویل وابرأ الیک مما صنع هؤلاء او ویل دا مشرکانو چې دا کم کار د خپل پیغمبر سره وکړو الله ویل د دې نه زه د براءت اعلان کوم الله په دې خلکو کې مې چرته رانولي. او بیا ورمخکې شو لکه د زمري د کافرانو په دې سپونو باندې ورغوټه شو. نو سعد رضی الله عنه سعد ابن معاذ وی زول مخل ورلم وی ما ورته وویل چې اين یا ابا عمر ابو عمر چرته رواني. ویل ما ته ویل چې یا انس واهن لريح الجنه يا سعد اني اجد ريحها من دون احد. ویل چې واوا
د جنت خوشبو را باندې را روانه ده او انی اجده دون احد زما د الله په ذات باندې قسمی چې د احد د غرم ما باندې د جنت خوشبو را روانه ده. دا د انس ابن نضر رضی الله عنه کرامتو ورنه د قیامت په ورځ باندې به وي د جنت خوشبو د 1500 کال په مزل باندې لري یو انسان محسوسي. دومره عجیبه خوشبو ده. خو په دنیا کې نه، په دنیا کې خپل اولیاء او دوستانو ته الله دا کرامتونه ورکوي. انس ابن نضر رضی الله عنه د الله عجیب ولی او د الله عجیب بندو. حدیث کې راغلی دی نبی رسول الله وایي د الله د هغه بندگانو نو کنه چې د په الله باندې قسم وکړي چې الله به دا کار کوي نو الله به په قسم کې استبریک. یو حدیث کې دا راغلی دی چې ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. د الله په بندگانو کې داسې خلک هم شته چې کله د الله په ذات باندې قسم وکړي چې الله به ګنټه پس باران کوي نو الله به باران په ګنټه پس استراخ کوي. دومره الله ته ګران یو، دومره الله ته محبوبي. په هغه خلکو کې یو انس ابن نضر رضی الله عنه. نو سعد ابن معاذ وی رضی الله عنه وی لکه د زمری په ورغوټه شو او وی ماته وی چواهن لريح الجنه یا سعد وا د جنت خوشبو ده او انی اجده دون احد د احد طرف نه ما باندې روانه ده. او ثم مضى فقاتل القوم. بیا د ورمخ کې شپه دي سپونه کې دا سپونه سری کړه او وجنګې د تر دې چې شهید شو. نو چې کله جنگ ختم شو کنه نو دې مونږ اومند او فما عرف حتى عرفته اخته ببنانه. و هیڅ هم نه پیژاند، دومره زخمی شوی او دومره گزارونه په غریب باندې شو چې چا نه پیژاند چې دا څوک دی. وای خور رااله وغې د ګوتې نه پیژاند چې دا زما ورور دی. او وی وبه بزع و80 ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسحب. په دې بدن باندې څه د پاسه اتیا گزارونه شوی، یا به د نیزي گزار شوی دی، یا به د توري گزار شوی دی، او یا به د غشي گزار شوی دی. ټول بدن زخمی وو، دا شکل د غریب وران شوی او چا نه پیژاند. دغه قرباني د الله د دین لپاره ورکړه. د کوم قسم کړو کنه چې الله مال د قرباني مقرره کړه نو زه به دغه قرباني وکم چې الله به وویني. حقیقت دا چې عجیب قرباني ورکړه. د نبی صلی الله علیه وسلم بل صحابي دی ثابت ابن الدحداح رضی الله عنه. دا صحابي چې د خپل قوم ته आवाज وکول یا معشر الانصار ولی انصار و ازما قوما ان کان محمدا قد قتل. کچری پیغمبر علیہ السلام په دې جنگ کې شهید شوی کنا نو فإن الله حي لا يموت. الله ګور ژوند دې نه دی مړ. موږ د الله بندگانیو او د پیغمبر موږ ته د الله بندگی خو دلې دا غواره د الله دین چرته پرې نه دی. او قاتلوا على دينكم والوجنګي د خپل دین په دفاع کې فإن الله مظفركم وناصركم. الله به مدد کوي غواره الله بدل فتح در کوي. نو چې دا आवाज کله وکړو نو د دې انصار نو سره یو لوی جماعت ملګری شو، یو لوی جماعت. نو فحمل بهم على كتيبة فرسان خالد. وې دیو په شریک باندې د خالد ابن ولید چې کومه دسته و فوجي باغی باندې حمله وکړه او تر اخر پورې وجنګېدل تر دې چې یو شهید شو، دیم په اخر کې است شهید شو. ټول ځانونه قربان کړ. بلکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شهید شوی نو زمونږ رب خو نه دی کنه وفات شوی، زمونږ رب خو ژوند دی. مونږ خدای ژوندۍ ذات بندگانی او دا اول چې پیغمبر علیه السلام د الله په دین قربان شول مونږ سکو راځي چې مونږ هم به ځان قربان کو، بس هغه ځانونه قربان کړ. یو سړی د مهاجرینو نه هغه یو انصاری صحابي باندې ورتیر شو او هغه انصاری صحابي په وینو کې لت پت پروت دی او زخمی دی. نو ولته ته وی چې یا فلان اشعرت ان محمدا قد قتل. تا ته پدر چې پیغمبر علیه السلام شهید شوی دی. ول هغه انصاری صحابي وت आवाज وکړو چې ان کان محمدا قد قتل فقد بلغ. که پیغمبر علیه السلام شهید شوی نو هغه خپل کار وکړو، هغه خپل الله دین خلکو ته ورساو. فقاتلوا عن دينكم. ولزه خدای دې روانه ما خو ګور تاسو هم د خپل دین په دفاع کې وجنګيږي. ور میدان پر نه دی چرته ګور په وینو کې لت پت پر اته دي خو یو بل له حوصله ور کوي. یو بل ته وی ګور میدان پر نه دی، یو بل ته وی ګور چې پیغمبر تله تاسو هم ځانونه قربان کوي. ور چې ته میدان پر نه دی که تاسو د څه لاړ شو پیغمبر د شهید شوی په کوم مخ په خلکو سره ملاويږي. دا بسونه د شرم خبره.
اسی دی وجنا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دا صحابه د خلقو کنه چې اختارهم الله لصحبه نبيه ولاقامه دينه دا الله په انسانانو کې چون کړیو منتخب کړي خلقو د خپل پیغمبر د ملګرتیا لپاره تاسو قرباني بسو ورکی دي صحابه جو ور کړي و نو چې کله یو بل له دا حوصله ور کړی کنه د مسلمانانو حوصله برابر شي مسلمانانو چې هغه د تسلیمې دوه کما ذهن جوړ شوی او هغه تصور بالکل دماغ نه وتل چې په یو صورت کې نه تسلیمي او کافرانو ته که پیغمبر علیه السلام شهید شوی نو موږ څه کوو تسلیمي کو بنا او بعضو چې بګی دا سوچ کړو چې د عبد الله ابن ابي خو د ځان رسو منافق خواته چې موږ له سلاره ووري اقا اراده بالکل پرې خو دړون نه دا خبره بالکل وته الله رب العالمین ول ثبات او استقامت ورک حوصله ول واپس برابر کړي او هر چا خپل توري وسلې تلاش کړي او په مشرکانو باندې ترتیبوار حمله مسلمانانو دوباره شروع کړي د دین پس بیا یو بل ډله دا چې دا غي په دې جنگ کې غرض په دې سخته کې دا غي مقصد صرف دا و چې موږ د قربان شو خو پیغمبر علیه السلام دفاع او چرته د پیغمبر علیه السلام حیران پریشان ګرځیدل د نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دا आवाज وکړه چې الی عباد الله اې د الله بندگانو زما خو لراش نو اول خو به د مشرکانو حمله وشوي ډیر خطرناک حمله به وشوي او دا غینه پس صحابه کرام وی ابو بکر صدیق رضی الله عنه وی موږ چې پیغمبر علیه السلام د आवाज واورید نو موږ دا غنه ډیر زیات لريو په دې میدان کې موږ ډیر لري جنگیدلو او د پیغمبر علیه السلام د आवाज الله زموږ دی وګونو تر ورساو بس ول زرا په منډه شو په لار کې جنگم کوا خو کوشش مې دا چې پیغمبر علیه السلام ته ځان را ورسو وی کوم صحابه چې یو ځبل زین راتلونو باو کې اولنې زو چې پیغمبر علیه السلام خاطر ځان را ورساو عمر بن الخطاب رضی الله عنه علی رضی الله عنه او طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دا صحابه کرام جو دارال د نبی صلی الله علیه وسلم نه غیر چا پر جنگ شروع شو ناشنا جنگ دی په دې جنگ کې صحابه کرامو چې ځانونه په کوم انداز باندې قربان کړی دي کنه نبی علیہ السلام چې کله आवाज وکړي چې حلم الی عباد الله اذا الله بندگانو زما خو راشي نو اولنی حمله مشرکان وکړه او داغینه پس چې کله حمله شروع شو کنه وی نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته وی دا کم نه کسان صحابه چې تاو دي د ابوبکر رضی الله عنه له خروج تر رسیدلی دي نه کسان چې سره کم د مخ کې نه ولاړ دي دوه کې د قریشونو دي مهاجرین دي او دا و کسان چې ونه د انصارونو دیو ځانونه څنګه قربان کړه نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د مشرکان په یو ځل را په حمله شو کنه نو نبی علیہ السلام د خپل ملګرو ته وی والمر من يردهم عنا وله الجنه سوق بدا حمله واپس وتمبي وله الجنه او در پر جنت ته په یو روایت کې دا دی چې نبی علیہ السلام متو فرمایل چې من يردهم سوق بدا کافران زمنګ نه وتمبي وهو رفيقي بالجنه او دې زما په جنت کې بده زما ملګری نو یو کس د انصار نور پاسه ده او وجنګید تر دې چې شهید شو نبی صلی الله علیه وسلم بیا आवाज وکاو والمن يردهم عنا وله الجنه سوق بدا مشرکان زمنګ نو وتمبي وله الجنه در پر په جنتی دې زما ملګری په جنت کې بل یو انصاری صحابي ور پاسه د غمزان قربان او یکی بعد دې غره دی وو سوانو صحابو ځانونه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام باندې قربان کړو شهیدان شو دا هغه دستوج پیغمبر علیه السلام باندې حمله کړو د دې مشر چې دا غنوم د عتیبه ابن ابي وقاص دا د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه رور دی یو روري د پیغمبر علیه السلام په دفاع کې ولاړ دی او بل روري د هغه دستې مشر دی چې هغه د پیغمبر علیه السلام د شهید کولو لپاره مقرر شوی دی او پیغمبر علیه السلام شهید کړي نو چې دې دستې کله حمله وکړه ډېر مضبوطه دسته وه نو دی وو کسانو انصار چې کوم صحابه هغه یو د بل پسې پرله پسې قرباني نه ورکړل وست شهیدان شو اخرنه صحابي چې کوم دا غنوم دی عمر ابن یزید ابن سکن رضی الله عنه دا په دې انصارو کې اخرنه صحابي چې دم قرباني ورکړه
او د زخمی شو او د نبی صلی الله علیه وسلم په غیږ مبارکه کې سری خو او به است دیم شهید شو. نو نبی صلی الله علیه وسلم د خپل دو ملګرو ته وی دا مهاجرین کوم ملګری چې سره پاتې شو طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه او سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دي دوه ته وی ول ما انصفنا اصحابنا زمنګ دي ملګرو خو زمنګ سه انصاف ونه او مطلب دا چې ډېر زر لاړ منګه بدی ظالم دنیا کې پری خودو دي غمونو ته پری خودو اس طرح نه لاړ ما انصفنا اصحابنا دي ملګرو خو موږ سره انصاف ونه چې ستانه مخلص ملګری کله ځکه نه بدی بس دي انسان سره ډېر لوی درد کوي او به دسه مخلص ملګری چې پیغمبر علیہ السلام متوي وي من يردهم عنا سوق بدی وتر زمنګنا وله الجنه ودلب الله جنت ورکی دی بس ما ملګری په جنت کې او یو پر لپسې ور مخکیږي او ځانونو قرباني نبی علیہ السلام بل ما انصفنا اصحابنا دی ملګرو موږ سره انصاف ونه ګور موږ پرې خو د وستر نه لاړ جنت ته څومره درد به پیغمبر علیہ السلام سړکاو دسه ملګری چې هغه پتا باندې هر څه قرباني او د استامغه ته شهید شي نو زړه به څومره درد کوي دی پیغمبر الله څومره مضبوطه حوصله ور کړې و چې د خپل ملګرو حوصله افزایم کوله خپل ملګرو له جنت خوش خبريان ور کولې د مشرکانو مقابله هم کوله څومره عجیب پیغمبر دی او زمونږ د پاره څومره سخت تیری کړي بیا د ټولو نه سخت حالت هغه دی ښا د ټولو نه سخت چې یو نبی له صلوات و سلام دی او دو صحابه دفاع ته ولاړ دي او د مشرکانو کله یو دسته حمله کوي کله بل دسته حمله کوي او نبی له سلام مسلسل دغه اتفاق دا نه چې نبی اسلام ته ولاړ نه د الله پیغمبر د ټولو نه سخت جنگ پیغمبر له صلوات و سلام په جنگ کې کړه نو چې کله دا صحابه کرام شهیدان شو دا وو کسان چې کوم د مدینه د انصار سره تعلق نو په مسلم شریف کې حدیث دی او امام بخاری نقل کړی دی وی لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم پات نشو د نبی له صلوات و سلام سره غیر طلحه ابن عبید الله وسعد ابن ابي وقاص تقدس صحابه سره پات شو او وی وكانت احرج ساعه بالنسبه الى حياه رسول الله دا د پیغمبر علیہ السلام په ژوند کې سخت وخو ټول ملګری ته خواره واره دي په میدان کې وو کسان مخه ته یو په نمبر قربانیان ورکړي دوه کسو سره پاتې او مشرکان چې کوم مضبوط خلک په فوج کې دي هغه یکی بات دی ګره مسلسل حمله کوي په نبی صلی الله علیه وسلم باندې دا د مشرکانو د پاره یو ډیر ګولډن چانس وګڼه چې پیغمبر علیہ السلام شهید کړي وي نو بس جنگ باغی ګټلې او د دې موقع نغي پیدم واغستله اولنې حمله دی عتبه په نبی صلی الله علیه وسلم باندې وکړه د سعد رضی الله یو وروري د پیغمبر علیہ السلام دفاع کې ولاړ بل په پیغمبر باندې حمله کړ عجیب خبره ده غوري نو د کانه راواغستو پیغمبر علیہ السلام باندې د کانی گزار وکړو نو په هغه کانی باندې د الله د پیغمبر د خله مبارک ولګیدا او دا غي سره د الله د پیغمبر د لندنې چې کوم شونډه مبارکه دا زخمی شو دي نو ویني روانه شوې دا غخونه د رباعي چې کوم غخونه دي د نبی صلی الله علیه وسلم لاندې دا سلور غخونه شهیدان شو هغه قوت الذي گزار شو داسې مضبوط گزارو او لاندې شونډه زخمی شو د غینه ویني روانه شوې نو یو حمله ته وکړه دویم یو بل ظالم دی د عبد الله ابن شهاب الزهري په نوم باندې دا د مشهور چې کوم محدث تر شوی دی د امام زهري په نوم باندې د نیکو عبد الله ابن شهاب هم بدی دسته کې وو هغه په دویمه حمله په نبی صلی الله علیه وسلم باندې وکړه نو بده مخ مبارک باندې په تندی مبارک ول گزار ورک او د هغه گزار سره د الله پیغمبر چې کوم مغفر په سر کړه او جنگي ټوپۍ داغه کړي د الله د پیغمبر په تندی مبارک کې نه نوتی داغه نبی ویني روانه شو دریم حمله چې چا کړی د نو هغه مشهور خطرناک او رزیل سړیو چې دا غنوم دی عبد الله ابن قمیعه او دا ډېر سخت دشمنو د نبی صلی الله علیه وسلم ډېر سپکې خبرې به کولې
نو د نبی له صلوات و سلام ته تور راواړ ولاو په دې اوګه مبارکه ول گزار ورکو او دومره مضبوط گزارو چې د الله پیغمبر زغری چولې وي د غزغرو په وجه باندې او گزار لګ کنټرول شو غزغری ته پرې نه وتی خو دومره مضبوط گزارو چې د یوې میاشتې پورې بد الله د پیغمبر دی اوګه مبارکه درد کو بیا تکلیف به وته نو عبد الله ابن قمیعه پیغمبر علیہ السلام باندې گزار وکړ او بیا دا غینه پس بل گزارې په وکونو دا غینه د اننګې مبارک دا ولګید او کما ټوپۍ چې چولې و دا غي کړې وی هغه په دې ننګو کې خاخ شوې په دې یو طرف بننګي کې د مغفر هغه جنگي ټوپۍ ته ویل کی کوم چې خلک د گزار نه د بچاو د پر سر کوي نو هغه مغفر ټوپۍ نبی له صلوات و سلام په سر کړی و او چې کله به گزار وکړو د आवाज متوکو چې خذها وانا ابن قمیعه زما دا گزار والا ول ز ابن قمیعه د قمیعه زویما نبی له صلوات و سلام د خپل مخ مبارک نویني پاکولي او خیره وته وکړي ول اقماک الله دې ذلیلک نو اسی دا څومره عجیب منظر دی کنه دا دغه چې و دا عتیبه ابن ابي وقاص دا په دې جنگ کې بیا مردار شوی دی په نبی له صلوات و سلام باندې گزار وکړو د نبی له سلام یو صحابي دی حاتب ابن ابي بلتع رضی الله عنه هغه لمخ له ورغه او یو مضبوط گزار به د توري وکړو د اثر ته الته ودنګاو مردار یې کیستا دی په دې جنگ کې مردار شوی دی ورور وی سعد ابن ابي وقاص وای دې ما ډیر وکړو بل مال چې د الله پیغمبر زخمی کړي دی په خپل لاس ته د اثر وام کوئی مال په لاس را نغه چې و می کته او ما ځان ورنږدې کوو نو زمانه مخکې په حاتب رضی الله عنه حمله وکړه او د اثر ته الته ودنګا ول مال چې کاش کې ما په خپل لاس د خپل ور وجلې و درله خو مې لګي ښه وې کنه په دې کې صرف یو کس مسلمان شوی دی دا عبد الله ابن شهاب چې کوم کسو د امام زهري د نیکه د روسو زمانه کې به مسلمان شوی دی او دا دریم کس چې کوم دا عبد الله ابن قمیعه دغه د دې جنگ نه وته وتختید خو بیا چې کله مکې ته لاړې نو د خپل ګډو بيزو پسې تلو یو غر ته نو په هغه غر کې په الله یو زنګلي سیرلې یو ګډ په الله مسلط کو او گزاري ول ورکړي وی او سورې بورې کو د غر نه خطر ورغړاو او پرزي شو اندامونه یو ځای بل ځای پراته پیغمبر علیه السلام خیره په الله تعالی ولګول ذلیل مړ شه په غر کې نو نبی علیہ السلام متبدی مقبن خیره وکړي چې اقماک الله دې ذلیل کړو او امام بخاری غ روایت نقل کړي دي چې د نبی صلی الله علیه وسلم غاخونه مبارک شهیدان شو ست تندې مبارک زخمی شو او د خپل مخ مبارک نه وینه پاکولا او ولدا کلمات وی چې کیف یفلح قوم شجوا وجه نبیهم دا قوم بل الله څخه کامیاب کی چې د خپل پیغمبر په مخ باندې ویني راوستلې دي او د خپل پیغمبر مخې ویني کړي دي او زخمی کړي دي وکسروا رباعیته دغه غخونه مات کړي دي وهو يدعوهم الى الله او دغه جرم دا دی چې هغه د الله طرف ته راولي بس الله دعوت ولا ور کوي نو الله رب العالمین د آیت نازل کو چې ليس لك من الامر شيء استاد رئیس اختیار نشته دی او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون یا خدا دې چې الله بوله توبه توفیق ورکي لکه ډیرو تب کې توبه توفیق هم ملاوش او یا بول الله عذاب ورکي ځکه چې دا ډیر زیات ظالمان دي امام طبرانی او روایت نقل کړی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په دغه ورځ باندې فرمایل چې اشتد غضب الله علی قوم دمو وجه رسوله په هغه قوم باندې الله غصه سی واکېږي قوم چې د خپل پیغمبر مخ ویني کړي دی او زخمی کړي دی ولا نو د خپل مخ مبارک نه ویني پاکول او ډیر زیات خپو خاصه تاسو اندازه ولګوي کنه لک سات په پسې بیا وی ول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون علامه زما د قوم د مغفرت وکړه ځکه دا نه پويږي کدی پویدل نه دی وبس زخمی کوله زما سر به زخمی کوله زما مخ به زخمی کوله اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون الله زما د قوم ته مغفرت وکړه الله بخنه وته وکړه ځکه دا نه پويږي صحیح مسلم کی روایت ده چې نبی له صلوات و سلام دعا وکړه چې رب اغفر لقومي فانهم لا يعلمون الله زما د قوم ته مغفرت وکا الله دې نه پويږي کدی پوي دې نو زه به زخمی کړي وي
او بدی الشفاء کې قاضي عیاض رحمه الله روایت نقل کړی دی چې نبی له سلام دعا وکړه بده مقبانی چې د خپل مخ مبارک نه ویني پاکولې چې اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون الله زما د قوم ته هدایت وکړه ځکه دا نه پويږي کدی پویدل نو دیو بس زخمی کولې په کانو به اشتله د تر گزارې به را باندې کولې خدا نه پويږي بس تاسو عجیب پیغمبر دومره رحیم پیغمبر دومره مهربان او شفیق پیغمبر چې مخې ول زخمی کړي دی او ویني پاکي او د زخم هم نه دی غوره عجیب زخم ور په مخ مبارک باندې لګولې دی ناشنا روستو بدغي واقعا راشي چې دا څنګه صحابه به مخ ول پاک بدی موقع باندې په نبی صلی الله علیه وسلم کې د بهترین لیډر چې کوم ضرور صفاتونه دی غو پکې ګوره د بهترین لیډر او مشر یو صفت دا ده چې بده کې بس صبر پکې په پیغمبر علی السلام کې عجیب صبر وګوره دویم دا ده چې د اخلاق بخولي د نبی علی السلام اخلاق د دنیا کې څوک هم نشي رسیدل دریم دا ده چې د خپل کشرانو باندې شفقت کوي نبی علیہ السلام ډیر شفیق او بخبلو کشرانو باندې او سلورم دا د شي انتهایی عقل من انسان عقل کې متسوق نشي رسیدل د بهترین لیډر صفاتونه الله په دې کې راجمع کړو سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه چې ده کنه نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل د نبی علیہ السلام چې د غشو کما دغه سره وکنه غاړه کوي او غاړه کوي ته ګلاو کړه د غشي او تکي خود المختا او یو غشه به ول ورکو او سبه وتوي والارم فداك ابي وامي والول فداك ابي وامي زما مور او پلار دې پتا باندې قربان دا سعد ابن ابي وقاص شو کنه د ډیر بهترین تیر اندازو او نه خبره بالکل نه خطا کېدا نو نبی له صلوات و سلام متخپل غاړه کوي ګلاو کړه او دغه نبی ول غش ور کول والارم ول فداك ابي وامي زما مور او پلار دې پتا باندې قربان علي رضی الله عنه وی ما پیغمبر علیہ السلام چرته نه دی لیدل چې خپل مور او پلار چا د پر جمع کړي چې زما مور او پلار دې پتا باندې قربان سیوا د سعد رضی الله عنه چې د سعد بن ابي وقاص صحابه پیغمبر علیہ السلام دوی والفداك ابي وامي یا رسول الله الله پیغمبر زما مور او پلار دې پتا باندې قربان خو سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه هغه صحابي دی چې د پیغمبر علیہ السلام ویلو والفداك ابي وامي ارم سعد وله فداك ابي وامي زما مور او پلار دې پتا باندې قربان نو سعد رضی الله عنه عجیب دی په پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په دې موقع باندې کړه طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه چې امام نسائی روایت نقل کړی د جابر ابن عبد الله رضی الله عنه پر روایت باندې وای کله چې نبی علیہ السلام باندې حمله وشو نو دا دوه کسان ولاړ دي وای نبی علیہ السلام فرمایل چې من للقوم څوک به د قوم مقابله به څوک وکي ول طلحه رضی الله عنه وی د الله پیغمبر زبه وکم کنه زره سره پاره بدلته نو وی قاتل طلحه قتال الاحد عشر طلحه رضی الله عنه یوازې د دومره کسانو دفاع وکړه چې خلک وته حیران او دومره جنگ یې وکړ دومره جنگ چې د الله سره ولګي د دوه ګوتې ته کټ هغه ګوتې ته پرې وتی نو وې د سید اوف आवाज یو کو د حس आवाज یو کو په عربی کې پښتو کې مونږ چې اوسه زخمی شي خلک وې اوف فریاد وکي کنه وې چې کله دا فریاد وکړو د ګوتو په کټ کې دو سره وې نبی له صلوات و سلام متو فرمایل چې لو قلت بسم الله کته د دې په ځای باندې بسم الله ویلې وکنه نو لرفعتك الملائکه والناس ينظرون تب دې ملائکه په وا باندې پورته کړه وې د خلکو به تکتل یعنی تا به فریاد نه کوله ګور د جنگ په دوران کې پیغمبر علیہ السلام صحابي ته مسله وکړه چې کبتا باندې تکلیف راشي د الله ذکر ونه نه کې چې فریاد کې د اوف په ځای باندې کته بسم الله وې نو طالب الله تعالی اجر درکې علماء لیکلي دي چې د ذکر په وجه باندې الله په انسان باندې مشکلات اسانای پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طلحه رضی الله عنه ته وی په دې سخته کې وی طلحه کته بسم الله ویلې وکنه د ملائکه په پورته کړه په وا باندې د خلکو په تکتل او ته په وا باندې ګرځیدل نو الله رب العالمین مشرکان واپس کړه او دا طلحه رضی الله عنه چې وکنه وی دې په دغه ورځ باندې دومره جنگیدل او دومره چې دوه ګوتې هم کټ شوی
او په دې بدن کې یو روایت کې دا راځي چې بدن باندې یو کم سلويغ زخمونه لګېدل گزارونه پېښو په یو روایت کې دا چې 15 زخمونه په دې بدن باندې لګېدل او دا دوه ګوتې کټ شوی دغه د وجه د الله شل شوی لاس کار نه کو وی به برستو زمانہ کې امام بخاری روایت نقل کړی دی قیس ابن ابي حازم وی رأيت يد طلحه شلا وی ما د طلحه رضی الله عنه لاس ولید چې د ډیر دفاع په وجبانه یو زخمون په وجه لاس استشل شوی او کار نه کو او بده لاس باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دفاع کړي و د ځان نه بالکل ډال جوړ کړو ډال چې غشي براتله د بوت ځان نیو کله توري گزار و باغ باندې کېده د بوت ځان نیو کله نيزي گزار به کېده نو د بوت ځان مخه تکو د ځان نه ډال جوړ کړو مغلا سے شهید اغلا سے شل شوو او برستو زمانہ کې به بده لاس باندې فخر کوو چې دا هغه مبارک لاس د پیغمبر په دفاع کې ګور شل شوی دا چې خو دې خلاص نه دی امام ترمذی او روایت نقل کړی دی وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې من احب ان ينظر الى شهيد يمشي على وجه الارض کڅوک دا غواړي چې دا شهید ته وګوري چې هغه د ځمکې په سر باندې ګرځي او شهید دی نو فلينظر الى طلحه ابن عبید الله طلحه ابن عبید الله ته دی ګوري بس دا ژوندې شهید دی دا سعد ابن ابي وقاص او طلحه رضی الله عنه دا جنتی صحابه دي دوانه غره بدر کې مو او دویم دا چې نبی له سلام ته په مختلفو موقعو باندې د جنت زیره ور کړی په دې موقع باندې صحابه ته وی بلکې تاسو ژوندې شهید ګورئ کنه ولې طلحه ته ګوري ول دا ژوندې شهید دی او عائشه رضی الله عنها وی وکله بچ د احد د واقعي ذکر راغی کنه ابو بکر رضی الله عنه بوي چې ذالک اليوم كله لطلحه د احد د جنگ د اورس خټوله د طلحه ونو اخو ټوله د طلحه ده یعنی خلق چې وای کنه وای د پلانې ورځ د پلانې په نوم باندې ابو بکر رضی الله عنه به وی چې د احد د جنگ ورځ منګه ټوله طلحه په نوم باندې کړي ده ځکه دغه ټوله قرباني طلحه رضی الله عنه و داسې قرباني کړي و داسې عجیب خلق وخا امام بخاری او امام مسلم یو بل روایت هم نقل کړي ده چې سعد رضی الله عنه وی وې دا په منګم امتحانو چې الله موږ ته پیغمبر حواله کړو چې د دفاع وکړي دا د مشرکانو د گزارون نه بچ کړي وګوري الله په خپل پیغمبر یوازې موږ ته نو پرخه خپل فوجونه مول را لګلو وې سعد رضی الله عنه وی چې رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم احد ما د احد جنگ په ورځ باندې نبی له صلوات و سلام ولید ومعه رجلان يقاتلان عنه او داغه یو طرف بل طرف ته دوه کسان ولاړو دوه سړي چې هغه ډیر سخت جنگ کوو د نبی رسول الله دفاع وکوله او عليهما ثياب بيض سپینې جامې چولې وي کاشد القتال ډیر سخت حمله وکوله چې په نبی رسول الله بل طرف نه حمله وشو زمنګ طرف بنو نو د هغه طرف دفاع هغه دوه سړو کوله او ویل چې ما رأيتهما قبل ولا بعد دا کسان نه مخکې چرته لیدل نه به رستو ولیدل دا څوک یو جبرئیل علیه السلام او دوی میکائیل علیه السلام د الله د خپل پیغمبر دفاع لا خپل ملائکه مر علی غلیو چې تاسو زما د پیغمبر دفاع وکړي او په صحابه باندې لوی امتحان او په دې امتحان کې صحابه چې وکنه دا پټي روچته نمبر باندې پاس شوی وره پټي روچته نمبر باندې پاس شوی دا جنگ چې کله وشو کنه طلحه رضی الله عنه په دفاع کې لګیا دی سعد رضی الله عنه په دفاع کې لګیا دی دا غشي ولي د چا په سر باندې لګي د چا په سترګو لګي د چا په د ججور ولي یعنی دا عجیب عجیب گزارونه به سعد رضی الله عنه کول چې گزار به نه خطا کېده نبی صلی الله علیه وسلم جو کله دا आवाज وکړه کنه چې حلم الی عباد الله اې الله بندگانو زما طرف تراش نو ابوبکر رضی الله عنه وي بس موږ را منډ کړي نو وی په نبی صلی الله علیه وسلم باندې حمله کېدل ډیر زیات راشو بده غځي کوم ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم आवाज راغی وی د بار کسان نو چې کوم کسان را ورسېدل نو باغی کې اولنې کسو مشر ورسېدل
امام ابن حبان روایت نقل کړی د عائشہ رضی الله عنها پر روایت باندې وای ابو بکر رضی الله عنه فرمایل مونږ چې لما کان یوم احد کله چې د احد د جنگ ورځ وا نو انصرف الناس كلهم ټول خلق تیتر بیتر شو یو طرف بل طرف نو فكنت اول من فاء الى النبي صلى الله عليه وسلم کم کسان چې نبی رسول الله خو واپس راټولېدل نو باغی کې اولنې زو مشر ورسېدم نو فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه د نبی رسول الله مخې ته ما یو سړی ولید چې هغه د نبی رسول الله دفاع کول او هغه د حملو د گزارون نه بچ کوو ویل ما ویل چې دا بچو کی د نیک بخته ویل ما په دې کې ویل چې کن طلحه دا سړی را د طلحه ښکاری دا کار بل څوک نشي کولای دا بم ټیک طلحه ویل ما ویل چې فداک ابي و امي ویل چې و مرید ول غریشته طلحه رضی الله عنه ویل ما ویل چې فداک ابي و امي زما مور او بلار دی پتا باندې قربان شي فداک ابي و امي زما مور او بلار دی پتا باندې قربان شي حيث فاتني ما فاتني کاش کې دا مخ الله مال را کړې وي څومره په خپل مقمنه ولاړ چې د پیغمبر دی پاکه څومره نیک بخت سړی ولمال چې زما مور او بلار دی پتا قربان شي ولدا سي عجیب دی پای د نبی له صلوات و سلام کوله هر حمله ته بیزان نیو هر گزار ته بیزان نیو ولبه مې ویل چې رجل من قومي احب الي ولمال چې بیا بل څوک نه دی کنه خو زما د قوم سړی دی او ما ته ډیر زیات ګران دی کله پیغمبر دی پاد وکړم خیر دی زما د قوم سړی خو دې کنه ول فخر مې به بیا مو کو بده اړکی ول نارمان مې کوول ما ول چې کاش کې دا سوي دا دفاع ما کړی وې نو ته وی چې فلم انشب حتا ادرکني ابو عبیده نو زره د پیغمبر علیه السلام خواته ورسېدل نو مې په دې منځ کې ابو عبیده مر ورسېد او وې څنګه را ورسېد واذا هو يشتد كانه طير حتى لحقني لکه د باز پشان را غوټه شو زر زمون خواته را ورسېد ودرې لکه باز چې په ځمنه غوټه وږي کنه د قصره غوټه شو زمون خواته را ورسېد او به د نبی رسول الله په دفاع کې دفاعي پوزیشن سنبال کو دفاع شروع نو اول زره ورسېدم دویم ابو عبیده رضی الله عنه را ورسېد وې د نبی رسول الله قال چې کله موږ ورسېدو طلحه رضی الله عنه دومره زخمی شوی او چې هغه د نبی له سلام مخې ته پروت را پریوته او ډېر زخمونو د لاس ویني بدن باندې بيدلې زخمی په وینو ککړ او د نبی له سلام مخې ته پروت نو بیا وی چې نبی له سلام موږ ته فرمایل چې دونکم اخاکم فقط اوجب ولا تویل چې د خپل رور لک سیټ تکي د ځان د پر جنت واجب کو بس جنت یې وګټ دا چې جنگ یو کو د چې دفاع وکړه چې جنت یې د ځان د پر واجب کو او به وی چې نبی له صلوات و سلام ته شکل مونږ وکتل کنه د الله د پیغمبر سره په دی وخت کې د خپل ملګرو غو رضان فکر وسره نو مخ مبارکي ویني بهيږي غاخونه مبارکي شهیدان شوي دي شونډې شلې دلې د غینه ویني رواني دي خو د ځان فکر وسره نشته د خپل ملګرو فکر وسره ولمنګ ته وی چې تل حلق سیټ تکي د ځان د پر جنت واجب کو جنت یې وګاټ وای چې موږ د نبی له سلام حالت ولیدو وای موږ ډیر زیات پریشان شو وای ما کوشش وکړو چې د نبی له سلام د مخ مبارک نه کمی کړی چې بګن نوتی دي کنه د زرو باسم وای چې زور کته شو منو وای ابو عبیده ما تقسم وک ول ما ته ول چې نشدتک بالله یا ابا بکر د الله بنوم د قسم درګو مجماعته پرې دا وزبه تر لری کوم بل ابو عبیده رضی الله عنه پاک خپل غاخ ورخخ کو او کوشش وکاو چې نبی له سلام ته تکلیف ملاونه شي او دا کړي دي زرو باسمه ولا کړي رويشته خو یو غاخه بګي وبېله غاخ ته پریوت ول چې غره پورته شو نو ما په قبل کړي باندې زور کوو چې دا زرا پورته کما ول بیر القسم راک چې نشدتک بالله یا ابا بکر ابو بکر د الله بنوم قسم درکوم چې دم ما ته پرې دوا ول بیا په ورختش او ول بیا په زور کړي نو یو غاخه بګي بل موبایل خدای نبی له سلام د مخ مبارک نه کړي رويستلې او ټوبې ته منګل لري کړه او بیا دا غینه پس نبی صلی الله علیه وسلم د لپاره د برکت دعا وکړه د خیر دعا وکړه او مخ مبارک زخمی شوی دی تندې زخمی شوی دی خله مبارک زخمی شوی دا ویني په بدن باندې را بهيږي او ول به مونږ ته وی چې دونکم اخاکم فقط اوجب د خپل ملګری لک سیټ تکي
د ځان د پر جنت واجب کو د ځان د پر جنت واجب او موږ دا طلحه رضی الله عنه خو لرانو دغه علاج هم کو دستیاب سپاغه وخت یو باغی مول علاج کو ویني مینم ته پاکه کړي او سلام مول ور کړه و چې دغه بدن مو کته کړ نو ټول زخمی وګوري یواز لاس نو زخمی ټول زخمی یا پینځه دیر شو یا یو کم سلويغ زخمونو گزارونه بدن باندې خوړلی تاسو اندازو لګوي د نيزي گزار څومره خطرناکي او د توري گزار څومره خطرناکي د غشي گزار څومره خطرناکي او چې دوه ګوتې د نکټ شي بس بیا به د انسان څه حال لاس د شل شه د انسان به څه حالي نو وې د بدن ټول زخمی او بدی موقع باندې د نبی صلی الله علیه وسلم خواته نور صحابه را ورسېدل ابو دجانه رضی الله عنه را ورسېد او داغه سره مصعب ابن عمر رضی الله عنه را ورسید علی رضی الله عنه را ورسید سهل ابن حنیف مالک ابن سنان ابو سعید خدری رضی الله عنه پلار چې کوم مالک ابن سنان هغه را ورسید او عماره دا صحابیه وا چې په مختلفو موقعو باندې تور استعمال کړي د نبی له سلام ته پای کړي او دا خصم را ورسید تور سره و د تور نیویني څه څه هغه مراله او قتاده رضی الله عنهم راغه عمر رضی الله عنه راغه حاتب رضی الله عنه راغه ابو طلحه دا ټول صحابه حاضر شو راو رسیدل یکی بات دی کرے و چې کله دا صحابه را جمع شو کنه د نبی رسول الله نه گیر چاپیر تاو شو ګیره واچولا نبی له سلام څخه په دې وخت د ځان غمم نشته او د زخمونو غم وسره نه زه زخمی ما صحابه ته ویل په دې ځای باندې ودریو دا په کوم ځای کې چې جنگ روان دی په دې کې دن زمنګ ملګری گیر دی اگر ایستل غواړي نو خدن د غریبانو حوصله ګډي وډي وي ځکه چې وګونو ته د پیغمبر علی سلام د شهادت आवाज مر رسیدل او د هر طرف نګیرو په دې منځ کې بالکل او نبی رسول الله والسلام صحابه ته وی چې من په دې سپونه ور نوځو سپونه بشلو د خپل ملګری بر وباسو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د ځان سره د صحابه کرام واغست او په هغه سپونه باندې حمله وکړه نو کله چې الته ورسېد کنه ورسېد نو صحابه چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولید کنه نو بس خپل زخمونه تیر شو ستړی ختم شو چا کوم یرو غبرهټ پر اغله وغه ختم شو او دا سیولګه بیخي چې د میدان ته تر تازه راوتلی وډستړی شوی نه ځکه د پیغمبر علیه السلام دیدار او به په داسې وخت کې چې هغه په وګ باندې دا خبره لګیدلی چې پیغمبر علیه السلام شهید شوی دی او د شهادت په نیت تر راغستې د جزت کوم په دنیا کې او دا غي نه پس پیغمبر علیه السلام ویني نو ځکه خو الله وایي چې فاصابکم غما بغم لکي لا تحزنوا على ما فاتكم الله د باندې یو غم راوستو د پاسه د بل غم یعنی تاسو زخمیان شوی وي شهیدان د تشوی غنیمتونم د لاس نه لاړ هغه فتح هم د لاس نه لاړ واپس په شکایت باندې بدل شو نو ډیر غمونه وکنه یو خو نو خو د پیغمبر علیه السلام د شهادت د غمم چې واورې د کنه ټول غمونه د نه ير ټول زخمونه د نه ير کړه او چې به د پیغمبر علیه السلام دیدار وشو نو به خو تیار سي ير شو په دې لار کې ابو عامر فاسق نو ظالم هغه پیغمبر علیه السلام ته کندې کنستلې وي ځای په ځای باندې صحابه وي مونږه چې د میدان ته سره واپس کېدلو وې نبی علیه السلام په یو کند کې ور پرېوت چې ور پرېوت را پندای مبارک ایسته وختله نشو را پاسېدل نو علی رضی الله عنه ما ول لاس ورکو او طلحه ابن عبید الله چې په خپل غریب سورې دی هغه د نبی علیه السلام خپل غیږ چاپیره کړه او بغیر کې راچوت کو نبی علیہ السلام بیا ودرید او بیا نافع ابن جبیر وی سمعت رجلا من المهاجرين يقول ما المهاجرين وسړی واورید چې هغه دا خبره کوله چې شهدت احدا زد احد جنگ لتلو ما نو فنظرت الى النبل ياتي من كل ناحيه دی غشو ته می قتل چې د هر طرف نه نبی علیہ السلام باندې صدا غشي را اوریدل ورسول الله صلی الله علیه وسلم وسطها نبی علیہ السلام د غشو په منځ کې ولاړو دا غشي به ځان نه تنبول یو طرف بل طرف ته او ولقد رايت عبد الله ابن شهاب الزهري و امام عبد الله ابن شهاب الزهري ولید د امام زهري نیکو
وای د ویل چې دلونی علی محمد ما ته د محمد راوخه وای تاسو فلا نجوت ان نجا زر دې ژوندې پاتې نشم خو چې دې لاړ شي دنیا یعنی چې دې وژنم نو نبی اسلام په ذکر سیدا وای د نبی اسلام په خوا باندې راغې او د چې نبی اسلام په خوا باندې تیر شو د الله پیغمبري ونی الله ته پناه کو او تور وی نه خو دا وای ما معه احد نو دې چې تیر شو وای دې په نبی اسلام په ذکر سیدا نو صفوان ابن امیه وته وی چې مړه هغه دې په خوا دې تیر شاسې د خلشینګ کړی دا دغه دې په خوا دې تیر شو وجلې مې دی وکړه ویل تو تقسم وکړه چې والله ما رايته زما دې په الله قسم چې ما ونه لید او احلف بالله زب الله باندې قسم کوم چې انه منا ممنوع دې زمنګ نه بچ څوک نه بچکی را بچکی منګه به د حمله کوشش کوو خو دې منګ له الله باندې ناراضي نو مختلف خلکو به حمله وکړي خو پیغمبر علیہ السلام بچا لیدنه د ډیر غټو غټو کافرانو الله پیغمبر علیہ السلام ایست په طرف به کو چا باړو ونی دي نو الله د خپل پیغمبر دفاع وکړه د خپل پیغمبر حفاظت وکړو نو مسلمانانو په ایمانونو باندې یو دا یو ډیر لوی ازمایش او امتحان او باغ امتحان کې الله مسلمانان کامیاب کړو او د دې وجه سوای وجه دا و چې د پیغمبر علیہ السلام یو حکم مات شو بس دا ګناه نه ده دا ګناه ډیر منحوس چیز دی ګوره د ګناه دومره عجیب نحوست دی کنه تاسو به حیران شئ په دې قران کې الله رب العالمین فرمایلی دي چې وما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم تاسو چې د څومره مصیبتونو در رسیږي کنه دا ستاسو د ګناهونو په وجه در رسیږي منګه چې بچا باندې مصیبت راشي مولا صاحب لاړ شي نو ته وي پلانې وظیفه وکوي پلانې صورت 50 پیری وو 1 لک پیری وو 50000 پیری وو بس مسله به ختم شي ملګری دا ته پوښتنه ولې نه کوي چې ته پلانې ګناه پرې ده کنه 5 وخت مونږ کې نه اول ول د مانځه ترغیب ورکړه ظالم به تباہ بشي چې ته 5 وخت مونږ نه کې نو ستاب الله کم کار سم کې ته ماته دا وایا اے چرته په سلیریش غونډو کې د قران تلاوت کې نه کومه نشنه کې نو ستاب الله کم کار سم کې کم از کم د قران خو شروع کګنه غیبت کې دروغ وې چغلی کې دو مسلمانان جنگې کم نبی کې کم تولی کې ملاوت کې رشوت علی مولا صاحب چاته ګناه نه کوي چې دا پلانې ګناه پرې دونه الله به دې سم کی ځکه چې دا سم مصیبتونه به مونږ باندې راځي کنه د ګناهونو د وجه نه راځي ګوره د پیغمبر علیہ السلام د یو حکم د مخالفت د وجه مسلمانان په څومره سخت تکلیف کې واقع شو نبی صلی الله علیه وسلم د څومره تکلیف ورسېده څومره مسلمانان شهیدان شو څومره مسلمانان زخمیان شو څومره خزه کونډې شوې څومره میندې بورې شوې څومره بچی یتیمانان شو د پیغمبر علیہ السلام د حکم د مخالفت د وجه ګناه ډېر خطرناک شی دی ګوره د الله د حکم مخالفت کول پیغمبر علیہ السلام د سنت او طریقې مخالفت کول دا ډېر لوی نحوست دی ګوره دا د ځان سره دومره سپیرواله وروړي چې حیران بشي نو بس زړه به دې خپي پریشان به کار به دې نه سمي خلک وایي روي چې هر بوټي د الله سره بس بوټي را پسې راخیږي نه بوټي به پسې راخیږي نه یو ګناه دې نه د پرې غیر ګناه باندې ورځي نو د ګناهونو ځان وساته چې الله دې هر کار سم کړي د ګناهونو توبه وباسه چې الله دې هر کار سم کړي د الله حکمونه را ژوندۍ کا د پیغمبر طریقې را ژوندۍ کا چې الله دې هر کار سم کړي الله رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انجي سوي وسم واورد الله بدي عمل كور توفيق راك الله زمون دا ناس تقبلك رب العالمين سمر مسلمانان زوانان مشران چې په دې درس کې شریک دي الله د ټولو جوړې د خیر او د برکت نه ډکه کا الله د دنیا او د آخرت خوشاله او تنصیب کا الله د دنیا او د آخرت د غمونو او پریشانونو وساته الله رب العالمین ستاد پیغمبر د ملګرو چې کوم قربانین ورکړي دي ستاد پیغمبر ورکړي دي الله ته قبول او منزوري کا الله رب العالمین درجات په جنت کې بلند کا الله موږ دغه په نقش قدم باندې روان کا الله په موږ کې د دقه قرباني جذبه را پیدا کا الله دغه په نقش قدم باندې روان کا الله کوم بهادری او شجاعت چې د خپل پیغمبر او صحابه له ورکړو الله دغه بهادری زموږ په زړونو کې پیدا کا الله د مخلوق یره دغه د زړونو نه ایستي او الله زموږ د زړونو د مخلوق یره وباسا الله خپل یره زموږ په زړونو کې پیدا کا
الله په موږ کې شجاعت او بهادری پیدا کا الله په موږ کې د قربانۍ جذبه پیدا کا الله په موږ کې د جهاد جذبه پیدا کا رب العالمین د کافرانو د کم رعب او يرب چې زموږ په زړونو کې ناز ده الله د رعب او ير زموږ د زړونو نه وباسا د مسلمانانو حکمرانانو په زړونو کې چې الله د کافرانو کم ير ده الله د ير ته وباسا الله رب العالمین د فلسطین د حماس مجاهدین ستاد پیغمبر په نقش قدم باندې روان دي الله اصله پور تکړه دي يهوديانو خلاف jihad کوي الله به د jihad کې خیر او برکت واچوا الله رب العالمین د هر ګولین د يهوديانو لپاره ټمبم جوړ کا الله د هر طرف نه مدد وکا الله د هر طرف نه د مسلمانانو حفاظت وکا الله د حماس د مجاهدینو حفاظت وکا الله د غي د کورونو حفاظت وکا الله د غي د بچو حفاظت وکا الله د غي د مالونو حفاظت وکا الله د ټول امت د ضمیرونو را بیدار کا الله رب العالمین هغه خلق چې به کور شوی دي الله خپل کورونو ته را واپس کا الله مسجد اقصی د يهوديانو په لاس کې دا الله د یو بل عمر بن الخطاب په انتظار دا الله د یو بل صلاح الدین ایوبی په انتظار دا الله په دې امت کې دغه څه بهادران را پیدا کا چې مسجد اقصی د يهوديانو د لاس نه آزاد کړي الله موږ له دغه مقدس فریضه د ادا کولو توفیق الله تعالی موږ لمراکا الله د يهوديانو په زړونو کې یې رواچوا الله تی وې روا الله خپل عذابونه به مسلط کا الله خپل عذابونه به مسلط کا الله زموږ څومره مشکلات او پریشانی دي الله تعالی ته ختم کا الله د امت مسلمه چې څومره مشکلات دي الله تعالی ته ختم کا دې پریشانونو د امت وباسا الله دې امت لا یو خلیفہ ورکا یو مشر ول ورکا الله ډیر دردیدل امت ته الله هر څوک به ظلمونه کوي الله څوک د تپوس نشته ده رب العالمین دې امت له بهترین خلیفہ ورکا یو نر او بهادر بادشاہ دی مسلمانانو لور کا مسلمانان متفق او متحد کا الله د مسلمانانو د فوجونو جرنیلان الله د کافرانو د رولون یره د زړونو نو باسا الله بهادران خلق زمونږ د فوج مشران کا الله د مسلمانانو سره چې کوم اسباب او وسایل دي الله د کافرانو خلاف استعمال کا الله د څوک را پیدا کوي زمونږ د اصلي په يهوديانو او عیسایانو باندې استعمال کی په دې هندوانو باندې استعمال کی الله مونږ چې صبر په دنیا کې ژوند دي الله د شریعت او دین پابند وساته الله چې کلم رخصته د کامل ایمان سره رخصت کا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا رب. مفتی محمد ابراهیم محمدی